پاکستان کې مرکزی او صوبایي حکومتونو خپل آئینی وخت پوره کړو او د پاکستان الیکشن کمیشن له اړخه پر روان 15 جولای د عامو انتخاباتو اعلان کولو سره ټولو سیاسي جماعتونو او امیدوارانو خپلې سیاسي هلې ځلې تیزې کړې دي. په دې لړ کې د هنګو سره تعلق لرونکي د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي نایب صدر او د حلقه پي کې تریسي امیدوار سید حسین علي شاه حسیني صاحب د شارجې په یو هوټل کې د هنګو د ولس له اړخه راجوړه شوې غونډه کې خپل انتخابي مهم باقاعده شروع وکړه. دې غونډه کې د هنګو خلکو او د عوامي نیشنل پارټۍ اماراتو غړو په ګڼ شمېر سره ګډون کړی و. غونډې ته په وینا کې حسیني صاحب په تیر حکومت سخت ټکونه وکړل او حکومت کې د راتلو سره د هنګو ټولې مسلې ختمولو وعده یې وکړه. دوی زیاته کړه زه به درته خپل مثال ډېر کړم چې په تیر شوي ټایم کې زه په آخري شپږو میاشتو کې ما NP کې شمولیت کړی خو ما 62 کروڑ روپۍ علاقې ته پیکیج راوړی دی. په دې کې تاسو دې حکومت ته د ما شپږو میاشتو تاسو موازنه وکړو. ما په ابراهیم زوی کې هایر سیکنډري سکول جوړ کړی دی او یو بل مې زنانه منظور کړی و هغه دپاره چا ځمکه ورنکه اوس هم هغه حالت کې پروت دی. لودخیل هایر سیکنډري ما جوړ کړی دی. د رئیسان های سکول ما جوړ کړی دی. کالج دپاره مې 22 کروڑ روپۍ راوړي وې هغه د مو حکومت ختم شو یو لې په هینډ پمپو باندې هغه پیسې ضایع کړي. رئیسان کې میډل او پرایمري سکول ما جوړ کړی دي. په بابر ملا کې میډل سکول ما جوړ کړی دی. د هنګو کالج ته 4 کروڑ روپۍ درخانه ما راخیستې دي. د محمد خواجه هایر سیکنډري سکول مو جوړ کړی دی. دنه علاوه واټر سپلای سکیمونه ما په توغ سره شنوړي رئیسان لودخیل کې کړي دي. د سټیل دپاره کم از کم 10 کروڑ روپۍ یو ما ورکړي دي او 10 کروڑ روپۍ ما وړه وړه روډونو دپاره ورکړي دي. د دې حکومت جایزه والو په د 15 کالو کې دې وښیي چې دوی یو پرایمري سکول کې یوه کمره جوړه کړې وي نو دا به د دې لویه کارنامه وي. شاه سوار بھائی نو خو چې دا کومه دوره کامیابه غونډه ستاسو شوه په متحده عرب امارات کې په دې ډول مبارکي در کومه. ټولو نه پهله خو زه د هنګو عوام شکریه ادا کوم چې غراللو د زیکې یو دوره ښاروګه غونډه یې ارینج کړله. بیا د زه ټول میډیا ملګرو د تاسو د زمرود بھائی سوره میډیا ملګري د ټولو شکریه ادا کوم چې غراللو دا پروګرام یې ښایسته کړو. دا اصل کې حسیني صاحب دوبۍ نه د خپل الیکشن کمپین شروع کړلو. هنګو نه هغه تعلق دی PK83 نو 2 مهینې بعد انشاءالله الیکشن دی. زه ټولو ملګرو ته د هنګو والو ته خواست کوم چې تاسو هغه سړي ته ووټ ورکړو چې هغه ایمانداره وي. څارمان دې د کومې پارټۍ وي که د آزاد وي څوک وي تاسو هغه خلک ته ووټ ورکړو چې هغه سبا تاسو بچو مستقبل په باره کې سوچ وکړي د هنګو په باره کې سوچ وکړي او ایمانداره وي مخلص وي. زه د هنګوالو ته سوچ کوم چې د تاسو ووټ دی د تاسو بچو مستقبل دی. راشي الیکشن کې خپل ذات نه خپل قبیلې نه خپل مسلک نه پاسه اوچت شو او صرف د خپلو بچو سوچ وکړو چې موږ به دې الیکشن کې 2018 الیکشن کې موږ به د ایماندار اور مخلص سړي ته ووټ ورکوو. ارمان د هغه ما جنازې ته ارمان د هغه واده ته راغلی دی که نه دی هغه ایمانداره دی هغه مخلص دی هغه د هنګو دپاره کار کوي. په دې سره هنګو ډېر پاتې ډسټرکټ دی ډېر پسمانده ډسټرکټ دی. کنې ټولو نه آیل او ګیس ټولو نه زیات هنګو کې دي. تقریبا 4-5 ارب روپۍ کال ورته ملویږي رایلټي کې. هغه باوجود هم چې ته هنګو ته لاړ شي روډونه آماد سکول نه نشته هسپتال پکې نشته نو دا مو دپاره لمحه فکریه دی. په کار دا دی چې موږ هغه خلکو ته ووټ ورکړو چې هغه هنګو دپاره کار وکړي. ارمان دی هغه د کوم قوم نه تعلق ساتي کوم مسلک نه تعلق ساتي کومې پارټي نه دی وي خو چې مخلص دی هغه ته پکار یې ووټ میلاو شي. ډېره مننه شاه سوار خان. زه تاسو د TV ډېر مشکور یم چې سعید خان تاسو همیشه مطلب چې کله پروګرام وي د پښتو والا نو تاسو حاضرۍ کو کوریج کو د پښتنو نو ډېره مننه وروري تاسو. او بل چې کوم پروګرام نن ارینج شو د افطار پارټي د هنګو خلکو زه هغو ډېر مشکور یم چې ډېر ښایسته پروګرام یې افطارۍ مطلب ارینج کړو
او ټول مطلب راغلو یو بل سره کېناستو ملاو شو او سینی سره مطلب څه ملاقات وکړو مخبل ټول سره ملاو شو ډیره مننه ورور چې تاسو لکه چا پروګرام کړی هغه زه ډیره شکریا ادا کوم بله خبره ده چې کوم حسیني خبرې وکړي هغه بالکل ښې خبرې وکړي او دا حقیقت دی چې حسیني صاحب یو سوشل ورکر دا هغه په حکومت کې نه راغله لیکن هغه خپل علاقې لپاره کارونه کړي دي چې دی ګوي هر سړی ورکوي عبدالرحمن اوس د حکومت ختم شو د خیبر پښتونخوا د پی ټی آی حکومت په تیر شو 15 کاله په سوشل میډیا باندې لګیا تاسو په اعتراضات چې تاسو وایي چې راغی په حکومت کې دا شو خو په بي آر ټي چې کوم دغه هغې نه پرون یو انجینیر هم استعفا ورکړه د هغې په حوالې سره څه وایي ډیره مننه سید الله خان های حکومت خو څه حکومت چې ته وایې تا ورله حکومت نوم هم ورکو چې حکومت ختم شو په نوم حکومتو په نوم ممبرانو په نوم منسترانو 15 کاله یې په ابس وخت کې تیر کړه کله په درنو کې او کله د اسلام آباد په جنگ کې او کله د لاهور په جنگ کې صوبه محرومه پاتې شوه پښتونخوا محرومه پاتې شوه پېښور د ګلونو خار ایراله کندې کندې پرېښودو ګرانو کتونکو ما سره اوس د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي نایب صدر د پی کې 83 را روان امیدوار حسیني صاحب راغلی دی متحده عرب امارات ته او د خپل کمپین د متحده عرب امارات د دې مسافرو نه شروع کړو د دې سره په دې اړه باندې خبرې کوو حسیني صاحب د ټول اول خو د متحده عرب امارات ته د خپل طرفه د خپل ټي وي هرکلی ویل ډېره مننه ډېره مهرباني او زه تاسو شکریا ادا کوم او واقعي چې دا خلک هم دي د متحده عرب امارات نو زه دا ما مناسب وګڼله چې دا ډېر مینهناک خلک دي زه خپل انتخابي مهم آغاز دلته نه وکړم حسیني صاحب دا خو په اول ځل ما وکتل چې لکه یو انتخابي مهم هغه د بهر ملک ځکه چې ستاسو د علاقې یا موږ پښتانه زیاتره چې نو د وطن نه بهر دي نو خامخا به تاسو په د خپل را روان الیکشن کې به څه سوچ هم د دې خلکو دپاره ده چې وطن نه بهر مسافر دي د دې لپاره به هم څه سوچ هم کړی وي انشاءالله مو به برپور کغه په ملک نه دی یا ملک نه بهر دي چې پښتون چېرته موسي هغه د کم ځای پښتون ولې نه دی مو به دا کوشش وي چې دغه څومره مسایل څومره موسه کیدای شي مو دغه حل کولو برپور کوشش وکړو بل 15 کاله حکومت یو تیر شو د پاکستان تحریک انصاف او د دې نه مخکې د عوامي نیشنل پارټۍ ستاسو د پارټۍ حکومت تیر شو بیا تاسو دا خیال دی او چې د عوامي نیشنل پارټۍ حکومت پر راځي چې دا کم 15 کاله حکومت تیر شو لکه هغه وی مو په هیلث کې وکړو په ایجوکیشن کې وکړو نو عوامي نیشنل پارټۍ په کم دا کې کار کوي تاسو وګورئ چې هیلث خو دغه ما تاسو ته اوس په خپل تقریر کې مو ویل چې هیلث خو د مو هنګو ډسټریکټ هسپتال جوړ کړی دی ړنګ دی نه پکې بیډ شته نه پکې سامان شته نه پکې ډاکټر شته چیف جسټس صاحب دورا وکړه د پېښور هسپتالونو حال غو خېلو نو آیا ته چیف جسټس صاحب رښتیا یې که عمران خان صاحب رښتیا یې نو تاسو دې تجزیه بیا خپله وکړئ ګرانو کتونکو ما سره دې وخت کې د نه دا چې کومه غونډه شوې وه د هغې کوربه چې دا ټول خلک راغونډ کړي دا ټول پښتانه په متحده عرب امارات کې راغونډ کړي دي د روژه ماتې کې د روژې په دې میاشت کې سید مهرونجان صاحب بابا باندې چې مشهور دی بابا دا نن چې کومه غونډه وشوه دا دوره خلک راللو او دا دوره کامیابه غونډه پای خور ته ټول اول زه مبارکي در کوم اول د تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو راغلو بل دویمه خبره ده چې د حسیني صاحب د ما ملګری دی په څه شي باندې ملګری دی چې دا یو خرغوی انسان دی د خپل قوم د بانګښ قوم د ډېر احتیاط ساتي د خاص د انګو علاقه چوتوره د انګو علاقه کورمي ایجنسي پورې دی دې باندې ډېر مینه دی جو سره دی ور سره مینه دی نو دا په دې خبرې باندې ډېر یو یارباز سړی دی د ځان خیال دا دوره نه ساتي لکه د قوم او د قوم ماشومانو خیال ساتي دې باندې زه ورنه خوشحال یم د ټول قوم ورنه خوشحال دی او مو د بانګښ قوم نه هم زه خوشحال یم چې دا یو دا چې سړي سره دیو هیلپ کوي او سره نزګریږي انشاءالله دا به خدای کامیاب ساتي ځکه چې کوم خال خپل قوم چې خپل خلکو سره محبت ساتي قوم سره محبت ساتي هغو باندې خدای رحم کوي نو دا به خدای بیا هم کامیاب ساتي مونږ دا دعا کوو چې خدای دا کامیاب ساتي السلام علیکم ډېره مننه بابا جی تھینک یو سو مچ ډېره مهرباني السلام علیکم مو مقصد د دې پروګرام دا و چې
دا کومه دا حلقه دی د حلقې کې کوم مین مو مقصد دا او چې د خلک مو راټول کو د خلک مو ځانو سره کو او اتفاق ډیر ضروری و دی حلقې کې څه کله اتفاق وشي نو ان شاء الله دا حلقه کامیاب دی دا ډیره بهترین حلقه دی ځکه چې دا کوم روډ دی دا حتی کې افغانستان پورې او بیا کوهاټ طرف ته پېښور طرف ته دا یو مین سټي دا یو مین ځای دا یو مین حلقه دی او دی باندې مو ته غور کول ډیر ضروری دی او ټول نه زیات ضروری دی کې شی و دا چې دی کې خلک دی د مذهبي تفرقه ختم شي او خلک راټول شي او دا ډیر بهترین پلیټ فارم او د ټول خلک راغلي په وجه باندې مو افطاری وکړه نو زه په دې شي ډیر خوشحال یم او ټول مهمانو زه ډیره شکریا ادا کوم او ان شاء الله مو هم د څخوري و بیا کوم سمودا ضلع د هنګو ضلع کومه دا کامیاب کو ان شاء الله ډیره مننه ندار صاحب نن د اوسنی صاحب لپاره په متحده عربي امارات کې د دوره لوی غونډه را جوړه شوې چې دا کم امیدواران هغه دلته نه کمپاین شروع کړو دا کوم امیدواران یا د سیاسي لیډران دلته راځي نو دې ځای په دې خلکو احساس راغورځي دلته کوم کمیونټي زموږ ده یو خبره خدا کو چې لکه دلته کې دا خلک راځي او خپل کمپاین دی کوي یو خو چې د قوانینو احترام وکړي شي ځکه دلته موږ ټول پښتانه راغلي خوارای مزدوري لري په ټوک ډوډۍ پسې راغلو بیا دلته کې موږ د سیاسي پارټونو بالاتر یو ژوند کوم سیاست هم کوو یو واضح خپل دریز لرو په سیاست کې خو چې زموږ د کلی شاه منصور دلته 300 کسان دي خو موږ دلته سیاست نه کوو چې د کم کلیواله کا د هر سیاسي ګوند کې سیاست کوي او کنه کوي چې سیاسي پارټي سره دی او کنه دی کنه کو پاغه غم یا تکلیف راغی بیا موږ کلیوال دي ته نه ګورو دغه زموږ د ثوابای په ستو ګوري د پښتونخوا په ستو ګوري دلته کې کوم د یمړو د ډرایورانو د یونینونی پغې کې دي ته نه ګوري چې دا یوسف زیر او دا خټک ته او دا پریدیر او دا ممن دی هغه د ټولو پښتنو په جواب باندې دغه چې زموږ د مړی کوم یونینونی دغه کې زموږ د خیر خېګړي پښتون ویل پر ارګنایزیشن سو پاک خبر ویل شو دغه هم د ټولو پښتنو په جمع باندې دي نو ما سره دا یو یره پیدا شوی را چې اصله د مختلف سیاسي ګوندونو مشران دلته کې راځي هغه ته غونډې کې او هغه دلته کې داسې قسم خبرې وکړي چې د خلکو ته مشکلات یا تکلیف د دې د قوانینو پرانا کې جوړ کی یو خبره ده او بل خبره ده اسنه چې د هغه کرکا او هغه پلیتی او هغه ګندګي چې غیل د پر سیاست کې نن سیاست دغه د سره څوک د وطن پښتون خبره نه کوي چې پښتانه نن د کوم مسلو سره مخامخ دي د خاور د کوم مسلو سره مخ دلته ترخګرای سره صورتحال په دې څوک خبره نه کوي خو چې یو کسټي تودري غوي ما دا کړی د بلی سم لري کړی اوس در کانزل او د سپکو سپورو خبرو پورې دا خبره تللی دا نو زوام چې حسنه دلته چې کم خلک راځي غي پکاده چې خپل پروګرام وړاندې کی خو هغه ترخه او هغه کانزل او هغه بدره دي چې نن د ډیر بد مرغه زمونږ د سیاست برخه جوړه شوې ده چې هغه دلته را نړي ډیره مننه کوم پښتانه ځوانان په وطن کې د روزګار د نشوالي لوجې په ګڼ شمیر سره په بهر ملکونو کې په ژوند کولو مجبور دي حکومت له پکار دی چې په خپل وطن کې دننه د روزګار مواقع زیات کړي چې دا ځوانان بیرته خپل وطن ته راشي او دا وطن روښانه کړي سید الله ترکه رهبر ټي وي شارجه